بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د روانې فبروري میاشتې 14 نیټه ده. شمشه د تاسو د 2 بجو ساعته خبرې ټولګه ګوري. په پیل کې هم د نن ورځې د څو مهم خبرونو سر ټکي. پر امریکا توندې نیوکې، کرزی د افغانستان شتمنۍ کې د بایدن لاسوهنه غندلې. لا یې هم په تور څوک نه دي نیول شوي. په هرات کې 2 کسان وژل شوي. او نړیوالې ناندرې راپورته کړي. امریکایي چارواکو په هند کې د حجاب پر ضد د کمپاین غندنه کړې. ښه راغلاست خبرونو بشپړ جزئیاتو ته. زه اوسئ احمدزی. هرات کې 2 تنه د موټر سایکل سوارو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. پیښه تېر ماښام شاوخوا 2 بجې د 12 اوزې اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده. د هرات امنیې قمنداني وایي تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د دوی پلټنې روانې دي. وژل شوي کسان 2 ورونه دي. هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو 2 تنه د پاسپورتونو او ویزو د جال په تور نیولي دي. د هرات امنیې قمنداني وایي دغه کسانو سره یو شمېر اسناد هم نیول شوي دي. پخواني ولسمشر احمد کرزي ویل چې د امریکا له لوري کنګل شوې پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. کرزي ویل چې هیڅ دولت د هیواد د ملي خزانې څښتن نه دی. د هیواد د ملي خزانې څښتن یوازې افغان ملت دی. هغه غوښتنه وکړه چې کنګل شوې پیسې باید بیرته د افغانستان مرکزي بانک ته ستنې شي. مصرف باید نشي. د کرزي په خبره دا پیسې د ورځني مصرف لپاره نه دي، بلکې د افغانستان د خلکو پانګه ده چې باید خوندي شي. د پخواني ولسمشر په خبره اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوړی، بلکې بهرنیان افغانستان ته راوړی و. د کرزي په باور د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي او څوک قرباني ته جزا نه ورکوي. احمد کرزي یو ځل بیا وویل چې اسلامي امارت باید یوې ملي ناستې لویې جرګې ته زمینه برابره کړي چې له دې لارې خلک د هیواد د راتلونکي په اړه پکې پریکړه وکړي. پخواني ولسمشر احمد کرزي نن په کابل کې د افغانستان شتمنۍ په تړاو خبري غونډه درلوده. ننګرهار کې سلګونه کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت دوربابا ولسوالۍ کې د خوراکي نړیوال سازمان له لوري سلګونه کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. هرې کورنۍ ته 15 کیلو وړه، 6 لیتره غوړي، 10 کیلو دال، د ښځو او ماشومانو د خوارځواکۍ مواد ورکړل شول. چارواکي وایي ډېر ژر به یادې ولسوالۍ کې سلګونه نورو کورنۍ سره هم ورته مرستې وشي. هند ویلي پاکستان سره افغانستان ته د غنمو د لیږد پر سر هوکړې ته رسېدلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر له لارې له افغانستان سره د مرسته شوي غنمو پر سر مذاکرات پایلې ته رسېدلي دي. دواړو لورو د دې غنمو د لیږد پر یوه میکانیزم هوکړه کړې او تمه لري چې ژر به 50,000 ټنه غنم افغانستان ته راولېږي. د دې هوکړې له مخې شاوخوا 80 افغان لارۍ او چلوونکي دا جواز ترلاسه کوي چې له افغانستان تر واګې بندر لاړ شي او دا غنم افغانستان ته راولېږدوي. پاکستان داسې مهال دې توافق ته غاړه ایښې چې تازه ټاکل شوی چې د هند مرسته شوي غنم د خوړو نړیوال پروګرام له لارې ولېږدول شي او په افغانستان کې پر اړمنو وویشل شي. اسلامي امارت وايي پر اساسي قانون د تطبیق د څار کمیټه به ژر په کار پیل وکړي. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې د اساسي قانون د تطبیق څار کمیټه به ژر خپل کار پیل کړي. اسلامي امارت وايي چې د یادې کمیټې لپاره د دوی ټاکل شوي رئیس ډاکټر سید ابوبکر متقي په دې اړه له ملا حنفي سره لیدلي او د دغې کمیټې د ارزښت، موقعیت، ستونزو او فعالیتونو په اړه یې خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال پر اساسي قانون د تطبیق د څار کمیټې ته د دوی پر وړاندې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکړی او لارښوونې ورته کړې ده. د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو په لومړیو کې عدلي وزارت ویلي و چې د 1443 کال اساسي قانون په ځینو برخو پرته په موقت ډول نافذ کیږي. اسلامي امارت د جنیوا ناسته له لاسته راوړنو ډکه وبلله. په جنیوا کې د افغانستان په تړاو غونډه د بندو دروازو تر شا له یوې اونۍ بحثونو پای ته ورسېده. د جنیوا کال بنسټ له لوري د افغانستان په تړاو په دې جوړه شوې غونډه کې د افغان حکومت پلاوي د بېلابېلو اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره جلا کتنو کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د افغان پلاوي مشر لطیف الله حکیمي وایي په غونډه کې ټینګار وشي چې بشري مرستې باید له سیاست لرې وي او له پخوا ډېر شي تر څو ارمنو افغانانو ته پر وخت ورسېږي. اسلامي امارت دا غونډه افغانستان ته د نړیوالو مرستو د جلب او له نړۍ سره د افغانستان د تعامل لپاره یو ښه ګام بللی دی.
پاسپور ریاست وایي په کابل کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. پاسپور ریاست ویلي چې په کابل کې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او د کابل اوسیدونکو ته د تیر په څیر بیا پاسپورتونه ویشي او مراجعین ورتللی شي. د پاسپور ریاست تر دې وړاندې د خپلو کارونو پر وړاندې خنډ د پاسپورت په اړوند ځینو ماشینونو کې تخنیکي ستونزې بللې وې. په روسیې کې په ننګرهار، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې هم د پاسپورت د ویش چارې ځنډېدلې دي. پاسپور ریاست په یوه خپاره کړې خبرپاڼه کې خلکو ته په دغه پروسه کې د شفافیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دې وړاندې په دغه برخه کې لسګونه کمیشنکاران نیولي وو. افغانستان کې په شري ناروغۍ اخته لسګونه ماشومان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شري ناروغۍ زیاته شوې او تر دې دمه د دغې ناروغۍ له امله لسګونه ماشومان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې لسګونه زره ټنه په شري اخته شوي دي او تر دې دمه له 150 زیات ماشومان یې مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شري ناروغۍ له دې امله د اندېښنې وړ ده چې په دغه هېواد کې ډېری خلک له لوږې سره مخ دي او د خوراکي موادو د کمښت له امله ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون غونډه کې د صنعتکارانو پر ستونزو خبرې شوې دي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون او اړوند وزارتونو غونډه کې د صنعتکارانو د ستونزو سربیره پر بېلابېلو اقتصادي موضوعاتو خبرې شوې دي. د اقتصادي کمیسیون د مشر ملا عبدالغني برادر برېښنا شرکت ته لارښوونه کړې چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزې حل کړي او فابریکو ته د اړتیا وړ برېښنا ورکړلی شي. د صنعتکارانو ټولنې له دې وړاندې شکایت کړی و چې دوی د خپلې اړتیا وړ برېښنا نه لري او له همدې امله په صنعتي پارکونو کې لسګونه فابریکو خپل فعالیت درولی دی. ورته مهال اسلامي امارات د ساختماني شرکتونو د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ساختماني شرکتونو له پلاوي سره په کتنه کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. د ساختماني شرکتونو استازو له اسلامي امارات د نورو امکاناتو ترڅنګ دوی ته د ډاډمن امنیت د برابرېدو غوښتنه کړې ده. رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی د ستونزو د حل او وړاندیزونو ته د رسیدګۍ په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ او ویلي دي چې په هېواد کې به د لا پراختیایي کارونو لپاره لا نوره زمینه هم برابره کړي. خوست کې 15 بندیان له بند آزاد شوي دي. د خوست ځایي مسؤلین وایي چې د بېلابېلو ادارو د یو ګډ پلاوي له څېړنو وروسته 15 بندیان چې د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي وو له زندان آزاد شول. مسؤلین ویلي چې یاد کسان په کوچنیو جرمونو نیول شوي وو چې د ټاکلې مودې بند تېرولو وروسته آزاد شوي دي. د خوست په زندان کې تر دې دمه 92 کسان بندیان وو چې نږدې نیمایي آزاد شول او د پاتې کسانو دوسیې تر څېړنې لاندې دي. اخوا د لغمان چارواکو ویلي چې د امیرالمؤمنین د فرمان له مخې د یاد ولایت له مرکزي زندان څخه هم 40 زندانیان آزاد شوي دي. د کابل امنیتي ځواکونو د موټر غلا او قتل په تور یوه ښځه نیولې ده. د کابل ښار د ومې امنیتي حوزې مسؤلین وایي نیول شوې ښځه د موټر غلا کولو او قتل قضیه کې نیول شوې ده. د ومې حوزې جنایي امر فضل هادي ویلي چې نیول شوې تورنې نجلۍ په خپل جرم اعتراف کړی دی. 2000 موټر په نامه د داود باندې سړی نادرکه شوی. د کورسنګي له ساحې نه سړی نادرکه شوی چې ستون په ساحه کې موټر پیدا شوی. بیګا د شنبې شپه 10 بجې 9 بجې شاوخوا موږ ته د ساحې نه اطلاع راغله دلته یو ښځه ده د موټر د ایستلو هڅه کوي. کله موږ پوښتنه وکوله 2 ښځې دي چې یوه لور ده یو مور ده او یو د نجلۍ پلار ده. دوی دغه سړی نو چې په هر پرې باندې راوستلی سړی راوستلی ده و سړی دلته په کور کې وژلی. چوبی چیزام نبود فقط امی خوب جکه گرفتم راست راست امی فرق زدم. کمی برآمد که در فرق زدم از امی قسمتاش خون سر کرد. کمی خون سر کرد گفتم برو بالا در پسند خوبت کردم که مادرم تو برآمد کردی من مادرم کردم. دیدم که مادرم آمد گفت کیست؟ گفت چی کردیش؟ گفتم مادر زدم باش. گفت خوبش کردی که زدیش. چند دقیقه شد دیگر شد پدرم و هم گفت خوبش کردی این ما. په فراه ولایت کې له 220 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې. د فراه د طلعت او کلتور ریاست خبرپاڼه کې راغلي چې د اړمنو کسانو لپاره سروې شوې وه. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي تېره ورځ په فراه ولایت کې د یوې مؤسسې له لورې شیبکو ولسوالۍ له 220 اړمنو کورنیو سره د وړو غوړیو دال نخودو د ماشومانو لپاره چمتو شوي خوراکي کڅوړو او ځینو نورو خوراکي توکو مرسته وشوه.
د نړیوالو اقتصادي اصولو له مخې امریکا حق نه لري چې د افغانستان شتمني خپله کړي. د بشر حقونو نړیوالې ادارې د افغانستان کنګل شوې شتمني په تړاو د جو بایډن د وروستي فرمان کلک مخالفت کړی دی. ورته مهال اقتصادي شنونکو ویلي افغانستان باید د امریکا په تېره 100 کلنه جګړه کې له واشنګټن نه د افغانانو د قربانیو غرامت وغواړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د یو ځانګړي فرمان په صادرولو د افغانانو 2 میلیارډ کنګل شوې پیسې د افغان ولس له اجازې پرته په 2 برخو ویشلې. د دغه ویشل شوو پیسو یو برخه د سپټمبر 11 پیښې د قربانیانو وارثینو ته په غرامت ورکول کیږي او بل برخه یې چې 3.5 میلیارډ ډالر دي افغانانو ته بشري مرستو لپاره نړیوالو خیریه بنسټونو ته استول کیږي. ولسمشر بایډن چې کوم فرمان صادر کړی و د افغانستان بانک 3.5 میلیارډ ډالر له افغانانو سره د بشري مرستې په موخه جلا کړي دي. دا کار د افغانستان په ګټه کړی او له افغانانو سره د بشري مرستې په موخه شوی دی. امریکا د افغانانو ملاتړ کوي. د ځینو لویدیځو بنسټونو ترڅنګ پر بشري حقوقو څار سازمان د بایډن دغه پریکړې مخالفت کړي او ویلي دي چې امریکا د افغانانو شتمني خپلول غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان د شتمنۍ په تړاو د وروستي فرمان په صادرولو سره د افغانانو د شتمنۍ د راخپلولو په لټه کې دی، ځکه دا پیسې د افغانستان د ولس شتمني ده. له دې کار سره به افغانستان له یوې سترې اقتصادي ستونزې سره مخ شي. اوس مهال باید ډېر تمرکز پر دې شوی وای چې له افغانانو اقتصادي بندیزونه لرې کړای شوي وای. د نړیوال اقتصادي بیړني ځواک قانون او د دښمن سره د سوداګرۍ قانون له مخې امریکا ځان ته د صلاحیت ورکړي چې له طالبانو سره د سیاسي او نظامی مخالفت په ترڅ کې دغه پیسې کنګل کړي، خو د ویشلو او ولکې حق نه لري. په نړیوالو اصولو کې هیڅ هیواد یا هیڅ حقوقي شخصیت د دې صلاحیت نه لري چې د بل حقوقي شخصیت پانګه بدون د هغه د موجودیت نه د محکمې د حکم د نه لرلو په صورت کې اعمال کې او یا د خپل واک لاندې راولي. چې په دې اړونده باندې په 49 او 50 لسیزه کې چین د هانګ کانګ پیسې اعمال کړې وي، چې وروسته بیا کله چې هانګ کانګ نیمه خودمختاره شو نو دغه پیسې بیرته ترلاسه کړې. همداراز اقتصادي کارپوهان وایي که امریکا د افغانستان شتمني د 2001 کال د سپټمبر 11 د قربانیانو په غرامت کې ورکوي، افغانان هم باید د امریکا د 13 کلن جګړې د قربانیو غرامت وغواړي. دغه حکم د نړۍ د بانکدارۍ د اصولو خلاف کار دی او د افغانانو په حق کې ستره جفا ده چې باید دغه کار نه وای شوی. که چیرې د افغانانو 3.5 میلیارډ ډالره شتمني د غرامت په ډول د سپټمبر د 11 د پیښې قربانیانو باندې ویشل کیږي، نو بیا په تیرو 10 کلونو کې افغانانو په زرهاو قربانیانې ورکړي دي، شهیدانې ورکړي، د دوی غرامت به بیا څوک ورکوي؟ نظرونه دا دي چې د سپټمبر 11 برید په عاملینو کې 19 غړي وو، چې 15 د سعودي عربستان، 2 د متحده عرب اماراتو، 1 د لبنان او بل د مصر اوسیدونکي وو، او 1 افغان هم په دې برید کې لاس نه درلود. دا 9.6 میلیارډ ډالر هغه پانګه ده چې له 1960 کال راهیسې د مرکزی بانک له لوري په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو بڼو پانګونه شوې ده. دا پانګه په 2008 کال کې میلیارډونو ډالر ته ورسېده او د 2021 کال تر وروستیو 9.6 میلیارډ ډالر شوه چې د افغانستان نړیواله پشتیبانه یادېږي. خراغلاس پر همدې موضوع تازه نن د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي غبرګون ښودلی دی او پر امریکا یې غږ کړی دی چې دا شتمني د هېڅ هېواد حق نه دی او دا د افغان ولس حق دی چې باید افغانانو ته دا پیسې ورکړل شي. دا چې په مجموع کې دغه غوښتنې څومره د امریکا پر ولسمشر جو بایډن اغېز درلودلی شي، پر همدغه موضوع سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارشنونکي ښاغلی ستانګل شیرزادې. سلامونه شیرزاد صاحب، وخت بخیر. مهرباني، تشکر، تاسو مستنیمه شئ. مننه ژوندی سي. شیرزاد صاحب، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبره به نن تاسو اورېدلې وي د افغانستان د کنګل شوې سرمایې په تړاو باندې د ښاغلي کرزي دغه دریځ او دغه غبرګون د افغانستان د کنګل شوې پیسو په تړاو باندې څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خبره دا ده چې دا د کرزي صاحب دریځ نه دی، دا د ټول افغانستان د ملت دریځ دی، خو د کرزي صاحب په خوله هغوی ته رسیږي او دا یو مناسب موقف دی او دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده او ټول افغانستان خلک د امریکې د متحده ایالاتو نه غواړي چې دا د افغانانو حق دی، دا نه د طالبانو روپۍ دي او نه د القاعدې روپۍ دي، دا د افغانستان د ملت مال دی او دې سره باید جفا ونه شي. اوس چې بایډن دغه تصمیم نیولی دی، زموږ هیله د بایډن دا ده چې امریکا یو لوی او عظیم هیواد دی او باید دوی د خپل فیصله باندې تجدید نظر وکړي.
بل دغه کوم موقف نیونه چې تاسو د ښاغلي کرزي ښودله ده به څومره مؤثره تمامه شي چې د افغانستان د کنګل شوي سرمایې په تړاو باندې به د جو بایډن په پرېکړو او په غبرګون کې به لږ څه بدلون راولي؟ زه فکر کوم چې خامخا تاثیر لري. موږ خو د امریکې سره زور نشو کولی که نه، خو په یو معقول منطق او په یو معقول دریځ کولی شو چې د امریکې مشران خصوصا جو بایډن او د هغه اداره دې ته وعده راکړو چې د افغانستان دغه کنګل شوي پیسو باندې دوی په دا پرېکړو باندې یو تجدید نظر وکړي. تجدید نظر ته زمینه سازي شوې ده، ممکن ده چې تجدید نظر د جو بایډن له لوري وشي؟ زما په عقیده باندې د افغانستان ډېر مشکلات دي. د اسلامي امارت مشران او رهبري باید په ډېر حوصله او په فکر د دغه ټولو مشکلاتو د حل لپاره باید لاس په کار شي. دا یوازې د پیسو روپۍ نه ده. دغه اسلامي امارت تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پېژندلی. د طالبانو د رهبرۍ اکثرو غړو نومونه د امنیت شورا په تور لیست کې دي. د افغانستان بانکونه او اسلامي امارت باندې اقتصادي بندیز دی. د ټولو لپاره باید دوی ملا وتړي او د ټولو لپاره د حل لارې چارې ولټوي. او دا یوازې هغه وخت کې کېږي چې طالبان د نړیوالو سره کینی، تفاهم وکړي او مشترکه وجه پیدا کړي. مشترکه زما په عقیده دغه امریکا یو لوی او عظیم هېواد دی، شاید دغه پیسو ته هېڅ احتیاج ونه لري. هغوی په هر کال کې دونه د افغانستان سره کومک کولو. دا یو شکل د فشار دی چې د طالبانو باندې او په اسلامي امارت باندې واردوي تر څو دوی نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي. نو طالبان هم باید یو درست موقف باندې د نړیوالو سره خبرو ته کېني. دغه د افغانستان خلک چې 50 کاله کېږي ځورېږي، دغه ټول مشکلات د حل لپاره یوه لاره پیدا شي چې افغانستان د یو نورمال هېواد په توګه په نړیواله اداره کې داخل شي او خپل کارونه مخکې ویسي. او دا یوازې هغه وخت کېږي چې یو ملي اراده منطره شي او د ملي ارادې په نتیجه کې دا ټول مشکلات حلېدلی شي. بله اوس چیرته صاحب د فشارونو په پایله کې به څه ترلاسه شي، ځکه چې دغه فشارونه به څه پایلې ولري د افغان ولس لپاره، او ترڅنګ د طالبانو دریځ که د نړۍ په مقابل کې راواخلو، کوم موقف ځان ته غوره کړی دغسې موقف کې چې د نړیوالو هېوادونو په مقابل کې باید موږ ولرو، هغسې موقف کې دی که نه موقف یې برخلاف ده؟ ګوره په افغانستان خو خامخا تاثیر لري دغه بندیز. افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، نړیوال په عوض د دې چې مرستې ورسره وکړي، قیودات ور باندې وضع کوي، دغه په ټول افغانانو باندې تاثیر کوي. او دغه روپۍ د دې لپاره هم نه دي چې هلته د معاشاتو کې ورکړل شي او یا د انجوګانو ته، انجوګانې خپله د یو مافیا شکل نیولی دی او دا د چور او تالان شي. دا تېرو حکومتونو د افغانۍ د پشتوانۍ لپاره دا روپۍ جمع کړي دي، دا باید وساتل شي د پشتوانۍ په توګه. نړیوال باید نور کومکونه وکړي د افغانستان د عادي بودیجې او انکشافي بودیجې لپاره. خبره په دې ده کې ده چې ممکن طالبانو به نرمش ښودلی وي. د طالبانو نرمش په مقابل کې غربي دنیا هم یو قسم تعامل تازه شوي ده، خو دا د په رسمیت پېژندلو په معنا نه ده. طالبان باید ټول مشکلات په اساسي توګه حل کړي او دا هغه وخت کې کېږي چې د نړیوالو غوښتنې دوی واوري او کومې چې د منلو وړ وي. زه نه وایم چې ټولې روا او ناروا خبرې به مني، کومې چې د منلو وړ وي، کومې چې د افغانستان د خلکو غوښتنو سره سمون لري، هغه ومنل شي او نړیوال به بیا د دوی خبرې ومني او دا ټول مشکلات به انشاءالله بیا حل شي. اوس شیرزاد صاحب دا مسله څومره له سیاسي اړخه لرې اوسېدلی شي، ځکه چې دا مسله اقتصادي مسله کېدلی شي، ولې امریکا غواړي چې د افغانستان روان وضعیت په کوم سیاسي کړکېچونه چې رامنځته شوي دي په دې کې اقتصاد هم ورداخل کړي. که چېرې اقتصادي مسایل په سیاست کې ورداخلېږي، فکر نه کوئ چې د افغانستان روان وضعیت به تر دې د خرابیو لور ته لاړ شي؟ مسله داسې ده خورکۍ چې یو د نړیوالو نظامي فشار دی، یو سیاسي فشار دی. سیاسي فشار په نتیجه کې اقتصادي فشارونه منځته راځي، لکه نور فشارونه، مثال د امنیت شورا د خوا نه چې کوم قیودات وضع شوي دي په طالبانو باندې او اسلامي حکومت اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندل، دا ټول بیا پکې راځي. طبیعي خبره ده چې سیاسي فشارونه خو جنګ نه دی که نه، خو یا د اقتصاد د لارې نه او یا د سیاست د لارې نه
په دوی باندې داسې فشارونه راوړي چې هغوی یو معقول سیاسي حل ته غاړه کیږي او داسې یو حل چې هم د طالبانو په ګټه هم د افغانستان په ګټه نو زه فکر نه کوم چې نړیوال دی بیا دغه حتی زه فکر نه کوم چې د امریکا د دغه روپۍ بیا یا بندي کړي شاید دا هم ورکړي او دې نه زیات هم ورکړي او شاید په انکشافي او عادي بودیجه کې غربي دنیا ټول جهان شاید ډېرې مرستې وکړي په مراتبو د دغه روپیو نه به زیاتې مرستې وکړي خو دا یو عمل غواړي یو فکر غواړي او یو ګذشت غواړي یو حوصله غواړي او د نړیوالو غوښتنو ته که موږ هېڅ مثبت سیګنال ورنکړو اسلامي امارت مشران سیګنال ورنکړي او خپلې غوښتنې صرف په خلکو تحمیلول غواړي افغانستان یو غریب هېواد دی جنګ ځپلی دی تاوان افغانستان ته دی نړیوالو ته کوم تاوان نه رسېږي یعنی په دې برخه کې تاسو پر دې باندې ټینګار کوئ چې ګواکې اسلامي امارت د نړیوال غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی هغه څه چې د امریکا پرېکړې سره سمون خوري چې امریکا همداسې یو پرېکړه نیولی شي دې ته ورته نور هېوادونه دي چې هغوی به د افغانستان په تړاو باندې به خپل دریځ نور هم سخت کړي له دې لوري څخه مثبت ځواب نه دی ویل شوی دی که نه ځواب ویل شوی دی هغوی غواړي چې فشارونه مطرح کړي ګوره داسې دی چې یو خو افغانستان به د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافي موقعیت سیاسي جغرافي موقعیت ډېر حساس دی دا د اسیا زړه دی هغه د اقبال شاعر خبره ده دلته باید ملي او مستقل سیاست وشي نه باید د چا نیابت وشي او نه باید د چا په خلاف عمل وشي یو مستقل سیاست چې د ملي ګټو پر بنیاد هغه اصول او پرنسپونه معلوم دي د افغانستان استقلال ملي حاکمیت د ځمکې تمامیت ته احترام او ملي ګټو ته احترام او پر دغه بنیاد د ټولو نړیوالو سره یو شانته سلوک کول پکار دي دغه اوس چې طالبان وایي چې موږ د نړیوالو غوښتنو ته جواب ورکړی دی که جواب یې ورکړی وی نو دا مشکلات د کوم ځای نه راپیدا کېدل اوس باید اسلامي امارت په رسمیت پېژندل شوی وی دغه وضع چې پرون تکرار شوله دغه د اقتصاد چې د افغانستان خپله شتمني چې نه د بن لادن روپۍ دي او نه د طالبان روپۍ دي دا خو د ټول ملت مال دی دا به ولې به دا عمل امریکې کولو اسلامي امارت ولې جهان په رسمیت نه پېژني ولې د طالبانو د رهبري چې اوس د افغانستان په ټول افغانستان حاکمه ده د تور لیسته نه وځي ولې د اقتصادي بندیزونه دوام کوي خو دنیا به نه یې قانع شوې ما د سیدیساک هغه بل چارتوی سیدیساک هغه په تلویزیون کې مرکه کړې دا هغه په ډاګه وي چې په ناروې کې ټولو بهرانیانو په یوه خوله متقي صاحب ته وویې چې تر څو چې مشمول حکومت جوړ نه کړي موږ تاسې په رسمیت نه پېژنو نو اوس دغه مشمول حکومت د دې تعریف جوړول شکل تخنیک په دې سره خبرې پکار دي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده دغه دولت حکومت په انحصار باندې نه کیږي که د یوازې د یوې ډلې په انحصار کې شي افغانان مایوسه کیږي باید یو معقوله لار چې هم طالب حیثیت او پکې محفوظ وي غوښتنې پکې محفوظې وي منشور امرام پکې محفوظ وي او هم د افغانستان خلکو ته په سیاست او اداره کې لاره خلاصه شي او هم دغه نړیوال مطمئن شي چې نور دغه جنجالونه افغانستان ته پیدا نه کړي افغانستان غریب هېواد دی د جنجالونو توان نه لري څه ده چې موږ ډېر با اراده زموږ ملت ډېر با اراده ملت دی په وچه ډوډۍ هم ژوند کوي خو دولتداري نه کیږي انکشافي پروګرامونه نه کیږي تعلیم او تربیه دې مخکې نه ځي ټول پروګرامونه به دې په ټپه ولاړ وي دغه دپاره یو اساسي فکر کول پکار دي او که طالبان د امریکې سره په دوحه کې کوم تړون لري او هغه ثبوتا شوی بېرته دې په هغې فکر وکړي په هر شکل چې دا مشکل حلیږي زما مطلب دا نه دی چې موږ د غربیانو زه ته په ډاګه ویم چې په افغانستان کې افغان ملت یوازینی ملي او مستقل ګوند دی چې د لومړۍ ورځې نه دی نه غربي او نه شرقي شعار موږ ورکړی دا ایران کې بیا وروسته دا چې خمیني منځته راغی نه غربي نه شرقي ویلی خو موږ د ایران د خمیني نه تقریبا 10 کاله وړاندې دا زیات 15 کاله وړاندې چې زموږ ګوند تاسیس شولو نه غربي او نه شرقي موږ نو دغه جاسوسان او جاسوس بازاره او د پروژې خلکو نه تر 200 مو د ملت دوی تباه کړی دا نیابتي ډلو د ملت تباه کړی
د نیابتي ګوندونو چې څوک د یو نیابت کوي او څوک د بل نیابت کوي دا وطن تباه او برباد کړي دغه اشخاصو دغه جاسوسانو دا وطن تباه کړي د دې نه به دا وطن نجات ومومي او زما د طالبانو هم دا هیله دا نه ده چې دغه خلکو ته دې په حکومت کې ځای ورکړي البته یو نړیوال تفاهم دلته د نړیوالو په تفاهم باید چې هم د طالبانو ټول مشکلات حل شي هم د نړیوالو اطمینان حاصل شي او هم د ملت مشکلات حل شي یو فضا رامنځته شي یو مشمول حکومت ایجاد شي چې په هغې کې به هم طالبان په قدرت کې پاتې وي او هم به ملت په دولت او په اداره کې شریک وي هم به نړیوال قانع شي او دغه ستونزې به حل شي او نورمال افغانستان او د نړیوالو حکومتونه به جوړ شي. خو شیرزاد صاحب د دغو ستونزو د هواري په برخه کې د حل په برخه کې ولې د افغان ولس حق باید قرباني شخصي چې امریکا ویلي دي چې دوی دغه د افغانستان نیمه شتمنۍ به خپلو د 11 د سپټمبر پیښ قربانیانو کورنۍ ته ویشي آیا په نړیوالو اصولو په نړیوالو قوانینو اقتصادي قوانینو کې داسې یو مسله شته ده چې د یو غریب هیواد شتمني د یو ځواکمن هیواد واخلي په خپلو خلکو دې وویشي؟ زه خو په دې نړیوالو اصولو باندې زه داسې معلومات نه لرم او دقیق نشم ویلی خو زه هغه د منطق پر بنا ګوره دا خبره کوم چې دغه روپۍ خو نه د طالبانو دي او نه د القاعدې دي او نه د افغانستان یو فرد د 11 سپتمبر په پیښه کې داخل دی نه پکې برخه اخیستې ده او دغه د ملت مال دی د افغانستان یو فرد هیڅوک نشي ثابتولی 20 کاله تیر شول یا زیات امریکا دې وښیي چې کوم ځای کې افغان په دغه پیښه کې و بن لادن مرکز د جهاد په وخت کې زه خپله د 50 کال کې مهاجر شویم اول جهاد ما شروع کړی او په ننګرهار کې مې ولسوالي نیولې ده د بن لادن مرکز په پاکستان کې و دا بن لادن پاکستان ته د چا په اسنادو راغلی د چا په ویزا راغلی دی مرکزونه پاکستان کې و او بیا په اخره کې پاکستان افغانستان ته راولېږلو او بیا کله اخره کې کوم ځای کې مړ شولو افغانستان کې مړ شولو که پاکستان کې که بیا رښتیا هم امریکا دا تاوان غواړي دې دپاره د سمه نړیواله محکمه جوړه شي بېطرفه دې مسلې د سم تحقیق وشي څوک چې په دې مسله کې ښکېل وي د هغه هېوادونه دې نه والي که افغانان بیا په دې مسله کې ښکېل وو موږ هم تاوان ورکولو ته حاضر یو او که نه د افغانانو مال په ناحقه توګه د هغوی وارثینو ته ورکول دا به د امریکې په تاریخ کې د امریکې لپاره یو تور داغ پاتې شي او دا به مناسبه نه وي او زه فکر نه کوم چې امریکایان دې دغه اراده هم ولري خو زه فکر کوم چې امریکایان به د یو سیاسي فشار په توګه دغه مشکلات پیدا کوي د اسلامي امارت او طالبانو ته نو د دغه مشکلاتو د حل لپاره ګوره موږ یو سرتنبګي ده یو منطق خبره ده موږ افغانستان یو غریب هېواد دی موږ د ټولې نړۍ سره په جګړه کې هیڅ کله حکومت نشو جوړولی هیڅ کله نو پکار دا ده چې په یو سالم فکر طالبان ډېر پوه خلک لري ډېر پوه مشران لري ما ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې دغه طالبان په منځ کې داسې هوښیار او پوه خلک شته دی چې هم په منطق پوهېږي هم په نړیوال سیاست پوهېږي هم په اقتصاد پوهېږي اوس صرف طالبان خو پخوانیان نه وو طالبان به وو اوس خو د 20 کاله تربیه شوي دي هغه چې طالب و هغه اوس شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی هغه فقه لوستی مختلف علوم لوستی دي نور د افغانستان خلک دا خو ملي مسایل خو به د ټولو ترمنځ شریک دي سیاسي کسانو سره په صلاح او مصلحت د داسې لارې پیدا کول چې دوی مفکوره او قدرت پکې محفوظ وي حکومت کې پاتې شي افغانستان خلکو ته یو اطمینان ډاډ حاصل شي او خلک مطمئن شي په سیاست او اداره کې ورته ولاره خلاصه شي او ټول خلک دغه حکومت خپل حکومت وګڼي او نړیوال په دې قانع شي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه استعمالیږي د تورستانو په ځاله نه بدلیږي او دغه ټول مشکلات هغه که د طالبانو مشکلات دي هغه که د افغانستان د ملت مشکلات دي او که د نړیوالو مشکلات دي دا ټول اوس شیرزاد صاحب لکه څنګه چې وړاندې تاسو خپله هم ویلي چې د اسامه بن لادن د وژلو او ترڅنګ د فعالیت ځای مشخص شوی چې په پاکستان کې دغه ټوله کړنې طرحه سوي وي او بیا له هغه ځای څخه پر امریکا باندې برید وشو اوس امریکا خو په همدغه مسلې باندې خبر ده خو بیا چې د غرامت بحث راشي له افغانستان څخه غرامت اخلي هلته چې دلته امریکا په کلونو اته شل کاله دلته په افغانستان کې د وجنګېدل بېګناه افغانان یې ووژل د دوی غرامت به ښایي څوک ترې واخلي امریکا دې ته به حاضره شي چې د افغانان چې بېګناه قرباني شي د دوی لپاره د غرامت ورکړي
ګوره داسې دی په جهان کې سیاست د زور خبره ده ته څه زور لرې چې خپل غرامات د خلکو نه والې دا 50 کاله کېږي چې د نړیوالو د فابریکو وسلې د افغانانو په غوښو باندې ټریننګ کوي افغانانو په وژنې دغه کوي ده ټریننګ کوي موږ وی په ناري ورخ اوبه زر اوړي خبره دې زور ده د امریکې نه څوک دغه اخیستی شي غرامات دا زور لري ته په ملګرو ملتونو کې دا زور لري تر اوسه د اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې خپل نماینده او استازی نه لري نړیوال دا کار کوي دا اوس چې پوهېږي دا چې څوک د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژني دنیا په دې پوه شوې ده چې دې تر شا امریکا ده دغه پاکستان ولې دا جرأت نه کوي اوله جشنونه وکړل غونډې کولې چې افغاني نظام پخوانی نظام ړنګ شو د نظام په ړنګېدو او د طالبانو په کامیابۍ جشنونه کول خو کله چې پوه شول چې ولا مسله لا حل نه ده د مسلې یو بل اړخ ملت دی بل اړخ نړیواله ټولنه ده او په خاصه توګه امریکا د خپلو ملي ګټو په خلاف دا وبلله چې موږ اسلامي امارت په رسمیت وپېژنو نړیوال که د طالبانو سره ښه سلوک او یا غوښتنه لري په دې خطرناک چې طالبانو خپل ملي ګټې قربان کړي په دې خاطر کوي چې طالبانو د ملي ګټو ته مفید او ممید واک شي یا بل افغان همدا وجه ده زم چې موږ لپاره ملي مستقل سیاست پکار دی ګوډاګیتوب د پردیو نیابت د پردیو نه دستور اخیستل خو دا 50 کاله موږ تباه کړو که نه موږ افغانستان غریب هېواد و ظاهرشاه په وخت کې په یو حیثیت خونجان کې لرلو لاکر په افغانستان کې خو امن کې وو یا په سکړک او یا په ډوډۍ ماړه وو داود خان په وخت کې هاذا الکاز خو دغه نیابتي په پردیو ایډیولوژیو سنبال ډلې او شخصیتونه او اشخاص چې من ته راغلل افغانستان دغه حالت ته راوستو چې نن یو غم او سبا بل غم د تورو ته اوس طالبان د ملا وتړي دا ټول د حل کړي ډېره زیاته مننه ژوندی شیرزاد صاحب مننه تشکر تاسو ده خیر مننه وخت د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی ستانګور شیرزاد چې موږ سره بحث وکړو سمدمه تر دمې وروسته د خبرونو دوام خرغلس خبرونو دوام ته د افغانستان کنګل شوې پانګې په تړاو د امریکایي ولسمشر وروستۍ پریکړه د افغانانو سخت غبرګون سره مخ شوې ده جو بایډن د یو فرمان له مخې غواړي د افغانستان له 2 میلیارډ ډالرو څخه نیمایي د سپټمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړي افغانان وایي دا پریکړه غیر عادلانه د افغانستان په حق کې زیاتی دی د افغانستان کنګل شوې پانګه په تړاو د امریکا ولسمشر جو بایډن فرمان چې له مخې د افغانستان 2 میلیارډ کنګل شویو ډالرو نه 3.5 میلیارډ د سپټمبر 11 پیښ قربانیان ته ورکوي د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ دی افغانان د ولسمشر جو بایډن پر دې پریکړې غوسه دي او وایي دا پیسې د افغانانو دي او امریکا دي د هغو افغانانو غرامت هم ورکړي چې د دوی 20 کلنه جګړه کې وژل شوي دي که امریکایان خپل غرامت غواړي نو زموږ په د 20 کالو کې زموږ 3,40,000 افغانان 1.5 لک خاص زموږ اردو ځواکونه شهیدان شوي دي د دې غرامت څوک ورکوي د دوی ټول وژل العامل امریکایان راتګ په افغانستان کې وه نو دوی د دوی 3,000 کسان غرامت لري او زموږ نه لري د دوی په وتله ورځ کې زموږ 110 کسه بېګناه وګړي چې غوښتل چې د افغانستان څخه وځي دوی را شهیدان شوي دي دا د باعث د امریکایان وه که د امریکایان نه وه نو داعش به دلته انفجار نه کول یو شمېر نور بیا وایي چې د کنګل شوي پانګې ویش به د افغانستان پر بانکي نظام او د افغاني ثبات باندې بدې اغېزې ولري دا پیسې صرف هغه اضطراري حالاتو کې هغه په یو میکانیزم مصرفیږي نو که دا پیسې چېرته مصرف شي بې ځایه مصرف شي لکه نیمایي تقریبا 3.5 میلیارد د غرامت په شکل امریکایانو ته ورکول کیږي او 3.5 میلیارد د بشري مرستو لپاره تخصیص شوی دی یا هغوی ته ورکول کیږي نو که چېرته دا پیسې په دا شکل مصرف سي بدون شک چې افغانۍ د ډېر مشکلات سره په مخ کې سي او په راتلونکي ممکن موږ یو بله اقتصادي بحران سره مواجه سو
په دې کې شک نشته د پیسو نشتون یا د دومره غټې سرمایې نشتون پر بانکي سیستمونو باندې مطلق مستقیما منفي اغیزې لري. بانکي سیستمونه اغیزمن کوي، دا د افغانانو حق دی، باید افغانانو ته ورکول سي. او اوس فعلا افغانان د یو ښه حکومت چې افغانانو غوښتل همدغه چې افغانان په یو ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي، موږ د یو امنیت خاوندان یو د یو ښه حکومت خاوندان اوس فعلا. په دې کې شک نشته چې دا پر افغانۍ باندې هم تاثیرات غورځوي او زموږ ستاسو د ملک پر اقتصاد باندې به مستقیما اغیزې ولري. بلخوا د افغانستان بانک د امریکا او روسیې پریکړه ناعادلانه ګڼي او زیاتوي چې دا پیسې د افغانانو دي او په نړیوال بانکونو کې د افغانستان بانک پشتیبانه د چین نه باید یرغمل شي. له همدې امله د افغانستان بانک د اسعاري زیرمو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو وروستۍ پریکړه چې دا زیرمې به د ټاکل شوو موخو پر خلاف لګول کیږي د افغانستان ولس په حق کې ناعادلانه او د نه منلو وړ پریکړه بولي. افغانستان هیڅ کله دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې دي د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي. چنانه که بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه خود ابراز داشته، دولت افغانستان تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی افغانستان و یا اختصاص دادن آن به اهداف غیر مرتبط را غیر عادلانه دانسته و به هیچ صورت نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت و یا کمک‌های بشری به دیگران داده شود. د افغانستان پر امریکا سربیره بریتانیا، جرمني، سویس، متحده عربي امارات او ځینو نورو هیوادونو کې هم 2 میلیارډ ډالر لري چې واک ته د اسلامي امارت رسیدو سره کنګل شوي او د آزادولو لپاره شرطونه ایښودل شوي دي. د پخواني ولسمشر اشرف غني سلاکار عبدالسلام رحیمي تېره ورځ خپل هیواد ته راستون شو. عبدالسلام رحیمي ته د بهرنیو چارو وزارت کې ښه راغلاست ویل شو او د هغه د راستنېدو هرکلی یې وکړ. عبدالسلام رحیمي ویلي هیواد ته یې راتګ یو انتخاب نه بلکې مجبوریت و، ځکه نه یې غوښتل د خپل هیواد په شتون کې خپل ژوند په بل هیواد کې تیر کړي. د سولې په چارو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار عبدالسلام رحیمي د شنبې په ورځ کابل ته راستون شوی او د اسلامي امارت چارواکو لخوا د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې ورته ښه راغلاست وویل شو. عبدالسلام رحیمي ویلي هیواد ته یې راستنېدل کوم انتخاب نه بلکې یو مجبوریت و، ځکه دا یې درک کړې وه چې په نورو هیوادونو کې ژوند نشي کولی او په هر ډول شرایطو کې به په خپل هیواد کې ژوند تېروي. دا یو انتخاب نه و، یو مجبوریت دی. د دننه څخه سړي سره دا مینه چې خپل د وطن د باندې نه سم اوسېدلی، نه ژوند کولی سم، نه خوشحاله یم. خپل وطن کې که لوږه ده، که سخت شرایط که اسانه شرایط، هر رقم چې هغه سړی په ارامه ساه اخلي. د رحیمي د ښه راغلاست په پال جوړه شوې ناسته کې د اسلامي امارت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي دا پرېکړه پر ځای یاده کړه او له نورو افغانانو یې هم وغوښتل چې هیواد ته دې راستانه شي. متقي ویل پلازمینه کابل اوس د تیر په څېر نظامي ښار نه بلکې هغه ځای دی چې د هرې کچې خلک پکې په مساوي او د سولې ژوند تېروي. الله تعالی دې وکړي چې دغه فرصت چې راغلی دی، دا شرایط آماده شوي دي، له دې نه ټول افغانان استفاده وکړي او ښه ګټه ځینې واخلي. په دې هیواد کې 40 میلیوني هیواد ده، دا طبیعي ده چې د نظر اختلافات به وي. د اسلامي امارت مشرتابه غړي انس حقاني هم د عبدالسلام رحیمي دا پرېکړه زړوره هغه یاده کړې او ویلي دي چې هیواد کې روان وضعیت د ټولو افغانانو هیله وه. انس حقاني وویل د نظر اختلاف په هر ځای کې وي او خلک اړ نه دي چې د دې لپاره له هیواد بهر ژوند تیر کړي. موږ تاسو په همدې باندې ټول کوشش وکړو، هغه وروڼه هم دې کوشش وکړي چې تېرې ناخوالې هېرې کړو، د آینده دپاره لاسونه سره ورکړو، علیا منافع په نظر کې ونیسو. نظري اختلافات لکه شیخ صاحب چې ویل هغه طبیعي ده، په هر کور کې هم وي. نو الله تعالی به دا وطن انشاءالله نور هم د امن کور وګرځوي، نور به انشاءالله د ترقۍ خاوند وګرځوي، د پردیو د مجبوریتونو نه انشاءالله خلاص کړي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې لومړی ځل دی چې پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې پاتې شوی کس هیواد ته راستنیږي او له اسلامي امارت سره د همکارۍ او ګډ کار ژمنه کوي. عبدالسلام رحیمي د محمد اشرف غني دفتر رئیس، د سولې په چارو کې د غني سلاکار او دوحه کې د تیر حکومت د مرکچي پلاوي غړی پاتې شوی دی. په کابل کې یو شمېر نیول شوي متعرض مدني فعالانې له بند ازادې شوې. له بنده خلاصې شوې مدني فعالانې وایي 3 اونۍ وړاندې د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوې وې او وروسته له څېړنو یې بېرته خوشي کړې دي.
پروانه ابراهیم چې نه غوښتل کمرې مخې ته خبرې وکړي وویل روغتیایي وضعیت یې ښه دی او له دې سره نورې ښځې هم له بنده آزادې شوي دي. په کابل کې د مدني ټولنو ښځینه غړي چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وي یو شمېر له زندانه راخوشي شوي دي. که څه هم امنیتي ادارو د پروانې ابراهیم خیل او تمنا پریاني او نورو ښځینه معترضینو د نیولو په اړه رسمي څه نه ویل خو له زندانه راخوشي شوي فعالان وایي دوی د اسلامي امارت له ځواکونو لخوا نیول شوي وي. ښځینه مدني فعالان د دې ښځو په ازادېدو خوښي ښودلې او غوښتنه لري چې نورې ښځې دې هم له بنده خلاصې شي. معترضی که در بند طالبان بودند با شروط خاص و با تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم آزاد شدند. امیدوار هستیم که جمع باقی مانده هم هرچی عاجل‌تر رها شوند. دخترای در بند آزاد شدن. طالبایی را باید بدانند صدای دخترای افغانستان هیچ خاموش کردن نمیتونن، چی از طریق رسانه‌های خارجی، داخلی یا صفحات اجتماعی اینا به مبارزات خود ادامه میدن. پروانه ابراهیم خیل چې له شاوخوا 2 اونۍ وروسته له بند آزاده شوي شمشاد سره خبرو کې ویل چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی خو نه غواړي اوس خبرې وکړي. د ښځو حقونو فعالان وایي له بنده راخوشي شوي فعالان د رسنیو او نړیوالو فشارونو وروسته راخوشي شوي او د پاتې ښځو د ازادېدو غوښتنه لري. زنان افغانستان در داخل و خارج کشور بود که از کنفرانس نروژ گرفته تا نشست اتحادیه اروپا ادامه یافت و خوشبختانه طالبان هم در مورد واکنش مثبت از خود نشان دادند. ما فکر میکنیم که چنین واکنش های مثبت در قبال اتحادیه حقوق زنان افغانستان یو شمېر کسان بیا د دې ښځو اعتراضونو بهرنۍ هیوادونو ته د تګ په موخه یادوي او زیاتوي چې دغه ښځې اوس د یو ضمانت له مخې خوشي شوي دي. د اکثریت بهرني کیسونه چې ولیدي غواړي چې د هغې دپاره دلته لاره پرانیزي چې تر څو پورې دنیاوال دې طلبۍ کوي او دی هلته قبول سي. او طالبانو چې دا موضوع د پردې تر شا پورې ساتلې وه یا رسنیو ته دا موضوع نه وکې کوله، د دې عامل دا ده چې دلته د دغه ښځو تر شا پورې چې دوی غواړي چې خپل کیسونه هلته اچولي دي، د دې تر څنګ د بهرنیو استخباراتي پروژه‌ایي ادارو لاسونه د دې تر شا پورې موجود ول. تیر ورځ هم په کابل کې 2 بهرني خبريالان د اسلامي امارت ځواکونو لخوا ونیول شول چې له 2 ساعتونو څېړنو وروسته بیرته خوشي شول. ومې غوښتل چې د خوشي شوي معترضو ښځو په تړاو د اسلامي امارت د ویاندویانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. اسلامي امارت هغه 2 بهرني خبريالان هم خوشي کړل چې 15 ورځې وړاندې د خپلو افغان همکارانو سره یو ځای نیولي وو. ذبیح الله مجید ویلي یا د کسانو پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد نه درلودل چې له اړوندو مراجعو څخه د تایید وروسته خوشي شوي دي. ورته مهال ځینې ژورنالستان وایي ډېری خبريالانو د شک پر اساس نیول کېږي او له مسؤلینو غواړي چې د فعالیت لپاره یې ځانګړي کارتونه ورکړي. 2 بهرني خپلواک خبريالان چې اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې سره کار کوي او د بېځایه شوي ونځورونه راټولوي له 15 ورځیني بند وروسته خوشي شول. هغه بهرني اتباع چې ځانونه یوې نړیوالې موسسې ته منسوبول له دې امله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد نه درلودل توقیف شوي وو. هغوی یو ښه حالت او له خپلو کورنیو سره اړیکه کې وو. د هویت د تثبیت او له مسؤلې مرجع څخه تر اطمینان وروسته خوشي شول. د ژورنالستانو د ملاتړ بنسټونه وایي افغانستان ته د بهرنیو خبريالانو راتګ ګټور دی خو دوی دې په اصولي او قانوني توګه دلته خپلې چارې مخته یوسي. زموږ غوښتنه د بهرنۍ رسنیو او بهرنۍ خبريالانو دا ده چې کله چې افغانستان ته سفر کوي او خصوصا دا چې رسنیز کار لپاره سفر کوي باید هغه د افغانستان اصول په نظر کې ونیسي. کله چې بهرنۍ خبريالان راځي باید خپل د وزارت د بهرنۍ چارو وزارت د خوا نه باید ځان د ثبت نام کړي او بیا د افغانستان د فدراسیون د خبريالانو او رسنیو بنسټ دوی سره باید انشاءالله همغږي سي چې که دوی غواړي رښتا یو بېطرفه ریپورټ جوړ کړي او څه چې نړیوال اصول وایي دا به د افغانستان په ګټه تمامیږي. خبريالان وایي د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه نیول شوي خبريالان د خبريالۍ له امله نه بلکې د یو شک په اساس نیول شوي دي. نو پکار ده چې اسلامي امارت داخلي او بهرنیو خبريالانو ته د پیژندنې ځانګړي کارتونه ورکړي.
امارت باید په داسې یو میکانیزم باندې په داسې یو تګلاره باندې کار وکړي چې یو مشخص کارت جوړ کړي یا یو مشخص مکتوبي چې هغه خبریال که له بهرنیو هیوادونو راځي دلته د کار دپاره دا د هغوی حق دی چې دلته ریپورټ جوړ کړي، دلته د خلکو ستونزې منعکس کړي. هم په داخل کې چې خبریالان دي یا ژورنالیستان دي دوی دا حق لري چې دوی لاړ شي د خلکو ستونزې راپور کړي. نو دغه کارت په موجودیت کې به یو خو به دی چې امارت به په خبریالانو نه مشکوک کېږي، بې ځایه نیونې به هم ختمې شي. بل به دی چې یو خبریال یو ساحې ته ځي هغوی ته به د کار په جریان کې سهولت رامنځته وي. اسلامي امارت په ټینګار ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته لسګونه رسنۍ د بېلابېلو عواملو له امله سقوط شوي دي. کندهار کې د ویجاړ شوو پلونو پلچکونو او د کندهار هرات لارې د جوړولو چارې روانې دي. د کندهار ولایت د ټولګټو چارو ریاست وایي د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړ شوو پلچکونو او پلونو د بیا رغونې چارې یې پیل کړې دي. مسؤلین وایي د کندهار هرات لویې لارې د ویجاړو شوو برخو بیا رغونه هم روانه ده. موټر چلوونکي دغې چارې ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د درانه وزن موټرونو مخنیوی دې هم وشي. د کندهار هرات لویه لاره ده او اوس کارګر اخته دي ترڅو یو ځل بیا یې ویجاړ شوي ځایونه ورغوي. دغه لار په تیرو 12 لسیزو د جګړو او دروند وزن موټرونو له امله کنډو کپر شوي چې اوس د طالبان د حکومت لخوا جوړیږي. کم سړکان چې جوړ شوي دي اوس خرابې د اسکواټر د اخته دی وینې دغه اول د رودخانې مخ هم دی رود هم دی مخې به د حکومت کې داسې کړي وای چې خاورې پر اواره کړې وه د ډمبر لاندې. اوس موږ غواړو چې دا ډمبر د خاورو ځینې ټولو کړو ډمبر پر واچوو. ډمبر بیا د دې ټینکي کوم ځای چې پلچک خراب وي پټاو شوی وي هغه پلچک ځینې جوړوو. د کندهار د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو جګړو پر مهال شاوخوا 300 پلچکونه ویجاړ شوي وو چې اوس یې د 80 پلچکونو جوړېدو چارې بشپړې شوي او د یو شمېر نورو دا روانې دي. د دغه ریاست رئیس نعمت الله سراجي وایي د پلچکونو ترڅنګ د ارغنداب ولسوالۍ د یو لوی پله او کندهار هرات لوی لارې د ویجاړو شوو ځایونو او پر دغه لار د ویجاړو شوو پلچکونو کار هم روان دی. سراجي همداراز وایي چې د درانه وزن موټرونو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. په مجموع کې د کندهار په ولایت کې زیات کم پکښې 300 پلچکه تخریب شوي وو چې د هغې جملې څخه موږ 103 مشخص کړي وو چې عاجل باید جوړ شي. نو د هغو څخه مو 80 جوړ کړي دي، پر نورو کار روان دی او هغه نو په مختلفو ساحو کې دي لکه میوند، ډنډ، پنجوایي او ارغسان په دا علاقو کې مشخص کړي وو، پر هغو باندې کار روان کړی دی. او دغه رقم د تابین د ارغنداب د ولسوالۍ مشهوره پل د تابین دی هغه مو شروع کړی دی، تقریبا 6.5 میلیونه مصرف پر راځي. هغه هم د امارت لخوا څخه کار شروع دی، په وجامع ریاست لخوا څخه پر هغه کار روان دی. د کندهار هرات پر لویه لاره هره ورځ زرګونه موټرونه تګ راتګ کوي چې د ویجاړ شوو ځایونو له جوړېدو سره موټر چلوونکي خوشحاله دي، خو له امله موټر چلوونکي د سختو ستونزو سره مخ دي. غوښتنه کوي چې نور دي د درانه وزن موټرونو مخنیوی وشي. د سړک په اړه خو دا ډېر ښه کار دی. د سړک د خرابېدو سره ټکرونه و هر شی تړلي و، دلته به ډېرې ستونزې وي. دغه په باره کې دغه یو ځای به سم په ګر سړک کې دونه ځای به سم وار یو استاد به دا کوشش کوي چې دغه ځای ته ځان ور چې پر سم ځای تیر شي، مګر هغه کې به خطره و ټکر به ورسره تړلی و، ډېرې ستونزې وي. دا ډېر ښه کار دی. سړک کوم ځای چې مشکل جوړ شوی یا ماینو والی یا د موټرانو خراب کړي یا دغسې ډبې د دغه سره ډېر په تکلیف یو. نو انشاءالله چې جوړ شي ډېر ورسره وسا کېږو. د کابل کندهار او کندهار هرات لویه لار د جګړو له امله زیاته ویجاړه شوې ده چې له امله په تیرو کلونو کې پر دغه لار زیات ټکرونه رامنځته شوي او سلګونه خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې سره به خبرې ټولګه هم پای ته رسېږل. ملتیا مننه، پاتې ورځ مو هم نیکمرغه.